سلام او وخت په خیر، هیله یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو او خوږو زده کوونکو، په تیره جلسه کې موږ د ف توری ولوست. ف توری مو ولوست چې په نیمه شکل هم لیکل کیږي. که چا درس نه یې زده کړی، کولی سي مخکینی ویډیو وګوري او که څوک کومه پوښتنه لري هرومرو دې په کومنټ کې ولیکي ترڅو ځواب سي. او له هغو زده کوونکو څخه مننه کوم چې خپلې ښایسته کورنۍ دندې موږ ته په ایمیل ادرس باندې رالیږي او خپل هغه درسونه په متواتر شکل باندې وایي او موږ ته روحیه رابهي. د نن ورځې لوست د ف نه وروسته کوم توری راځي؟ قاف توری راځي. قاف قلم. قاف قلم. د قلم په سر کې کوم توری راغلی؟ د قاف توری راغلی. څه ډول راغلی؟ په نیمه شکل باندې راغلی. وګورئ، کله چې قاف لیکو له ف نه لږ ذره توپیر لري. صحیح ده؟ قاف په دې شکل باندې لیکل کیږي. دوه ټکي لري. نیمه شکل یې بیا لکه ف غوندې لیکل کیږي او د یوه ټکي په ځای دوه ټکي لري. لومړی درس وایو، وروسته بیا راځو په کلمو باندې کار کوو. تاسو کله چې لوست لولم نو د قاف تلفظ ته او د قاف لیکنی بڼې ته ښه په دقت سره پام وکړئ ترڅو زده مو سي. درس را سره تکرار کړئ ترڅو ښه پرې وپوهیږئ. 38 لوست قاف قلم 15 او 16 پاڼه. قاف قلم. په قلم لیکل کیږي. په قلم لیکل کیږي یعنی په قلم باندې مو خط لیکو. د اقبال خط ښکلی دی. د اقبال خط ښکلی دی، ښایسته دی. سبق په ویلو او لیکلو زده کیږي. سبق په ویلو او لیکلو زده کیږي یعنی درس کله چې موږ ووایو ویلیکو بیا مو درس ښه زده کیږي. دلته وګورئ، قلم، اقبال، سبق. 3 کلمې دي چې کوم توری پکې راغلی ده؟ قاف توری پکې راغلی ده. او په څه ډول راغلی ده؟ په قلم او اقبال کې نیمه شکل او په سبق کې پوره شکل باندې راغلی ده. راځو کلمې ورڅخه جوړوو او تمریني کوو یې. قاف پوره، قاف نیمه. قاف د کلمو په سر، منځ او پای کې هم راتلی سي. مثلا دلته لیکمه لام او میم. صحیح ده؟ په سر کې تاسې فکر وکړئ چې نیمه قاف ولیکم که پوره قاف ولیکم. الف، بیا الف، لام. تاسې فکر وکړئ دلته پوره قاف که نیمه قاف. او بل هم سین ب. فکر وکړئ پوره قاف که نیمه قاف. که راسو دلته چې ولیکو قاف ورته اضافه کو. نو له لام او میم سره پوره قاف ولیکم که نیمه قاف؟ حتما وایاست نیمه قاف، ځکه که پوره قاف ولیکم خو داسې راځي، بیل راځي. دا هیڅ ویل کیږي نه. نو دا شکل یې غلط ده. څه ډول ولیکم؟ نیمه قاف. ق. بیا نور په دبل قلم لیکو. قلم. صحیح سو؟ قلم. دلته قاف د کلمې په سر کې راغلی. الف، بیا الف، لام. په منځ کې موږ د شي قاف توري نه کار اخلو. کوم قاف؟ نیمه قاف. اقبال. صحیح. او سین او ب لیکم س ب چی شي؟ قاف پوره شکل باندې لیکو. سبق. د کلمې په سر، منځ او پای کې د قاف توری راغلی ده. نو کولی سي ووایو چې قاف د کلمې په سر، منځ او په پای کې هم راتلی سي. قاف په ځینو کلمو کې په نیمه شکل او په ځینو کې په پوره شکل باندې راتلی سي. اکثرا کله چې د کلمې په پای کې لیکل کیږي بیا قاف په پوره شکل راځي. راځو د تاسې کورنۍ دندې ته. د نن ورځې لوست مو قاف قلم و. قلم باندې خط لیکل کیږي. د اقبال خط ښایسته و او کله چې موږ غواړو لیکل او ویل زده کړو باید سبق ووایو. دا لوست ښه په دقت سره له مور او پلار سره په لوړ غږ ولولئ. د قاف توري ته، شکل ته او تلفظ ته یې ښه پام وکړئ. وروسته له هغه نه دا درس 2 ځلې 3 ځلې په خپلو کتابچو کې
په ښایسته قلم باندې ولیکئ او د قاف توری په بیل قلم باندې ولیکئ تر څو د تاسې په ذهن کې د قاف انځور عکس ښه ځای سي. او په 86مه صفحه کې دلته راځو 86مه صفحې ته راځو. په 86مه صفحه کې مشق او تمرین لرو. په دې کې قلم ما کار کړ، سبق هم ما کار کړ. دغه څو کلمې چې پاته دي تقریبا 4 کلمې پاته دي، هغه 4 کلمې به توري به سره یو ځای کوئ او وروسته به کلمې ورڅخه جوړوئ او دا کلمې به بیا په خپلو کتابچو کې لیکئ. او لاندې بیا یو څو کلمې درکړي، مثلا قلم، اقبال، سبق، لیکل، لوستل. دا به هم تکرار او تمرین کوئ او زده کوئ به هم لیکنی بڼه هم تلفظ بڼه. خپلې ښایسته کورنۍ دندې په لاندیني ایمیل ماته راواستوئ او چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې راتلونکي نوي ویډیوګانې په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. تر بیا ښې چارې او ښه وخت.